بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي نامه سلامونه. جوړ په خیر، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د همیشه بهار درنو لیدونکو، قانع الله باور د یوې نوې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خوږو لیدونکو، دا ځل تاسو لپاره د خپرونو په دوام سره سمسور او شینکي لغمان ته راغلی وو، مهترلام ښار ته، او ومو غوښتل تر څو تاسو لپاره یوه خپرونه په دغه ښار کې ثبت کړو. نو ماشاءالله نن ورځ هم یو څه باراني وه، خو اوس دغه د لمر راښکاره شو. نو ماشاءالله د ښار ته هم څو چنده او په زړه پورې ښکلا ورکړې ده. نو راسره اوسئ، انشاءالله دلته به له دې ځای د ښاریانو سره خبرې اترې ولرو چې دوی باندې روزمره ژوند څه ډول تېرېږي، کار روزګار سره څنګه دي، ترڅنګ دوی د روژې مبارکې لپاره کومې آمادګیانې نیولي. نو په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او پوره خوند ترې واخلئ. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، لغمان مهترلام ښار کې یو. نو ماشاءالله دغه ولایت هم د ننګرهار غوندې پرنفوسه دی، ګڼه ګوڼه او بیروبار زموږ د هیوادوالو دلته سخته زیات دی، او زموږ هیوادوال دغلته په روزمره چارو مصروفه دي. نو یوه ښه خبر بیا دغه ده چې د روژې مبارکه میاشت هم ورځ تر بلې په نږدې کېدو ده، او ورته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. نو لکه څرنګه موږ چې مخکې یادونه وکړه، نو هیوادوالو سره په دې اړه خبرې وکړو چې دوی د روژې لپاره کومې آمادګیانې نیولي. تاسو ګورئ چې سر له اوس څخه دغه اچارونه او ترڅنګ یې مرباګانې بازار ته راوتلې دي، تر څو زموږ هیوادوال یې واخلي او خپل هغه روژه ماتې ترڅنګ پیشنمي پرې رنګین کړي. نو ورور سره به خبرې اترې وکړو چې ده څه آماده کړي دي. السلام علیکم، ستړی مه شئ. روژه تکړه خو خوې انشاءالله چې ته ښه انشاءالله چارې ښې دي. شکر د خپل سره لګیا اوس ګورو ټاکو پوکو. ډېره مننه. نوم دې هم راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. سمیع الله. سمیع الله جانه، ښه یې؟ خبرې ده. دا باندې ژمی څنګه تېر شو؟ خو شکر تېر شو، په غریبي سره تېر شو. نو غریبي لګیا اوس دا راته ووایه چې دې څخه مخکې څه کول؟ دلته د څه خرڅولو؟ مایان خرڅول. مایان؟ مایان څه کال ښه وي او څه؟ اوس سیزن خو تېر شو په خیر سره. دا راته ووایه چې روژې ته خو ډېرې کمې ورځې پاتې دي که نه؟ اچار او مربا خو یې تیاره ورته راوړې ده، خپله جوړوې که نه اخیستې ده؟ خپله یې جوړوم، دا دیګ ده، خپله یې جوړوم. یو څه سخته نه ده که اسانه ده؟ اسانه کار ده، هر یو ته برابرولی شو. اوس دې ټولو کې که نه ته کوم یو خپله جوړې او کوم یو نور بل ځای راوړې؟ دا خپله جوړوه، هغه جوړو دغه د پاکستان ده، دغه کابل ده، دا دیګ د خپل لغمان. دا چاته دا چې ده؟ دا کابلی، دا پاکستانی، دا علي بخارا، دا مڼه ده. او ډېر خو به قیمته نه وي؟ نه، ښه ده، ګزاره کوي ورور. زموږ اکثره د هیوادوال داسې کار کوي که نه چې کله روژه راشي بیا یو څه دا ریټونه جګوي. ته خو باسې نه کوې؟ هغه کیلو 500 روپۍ در وه. کیلو 500؟ 500 روپۍ.
خوشاله اوسې، ډېره زیاته مننه. زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر خویندې ورونه مو ګوري، که کوم پیغام ورته لري مهرباني. خیر وو بیخي څنګه وایي کومه جالبه او خوږه خاطره سره یې؟ نه هېڅ مراکه بیخي ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. چې خورې خو راځه ځاله خیر اوس کور ودان. هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، د همدغې ښار یوې بلې څنډې ته راغلو. دلته زموږ یو بل وطنوال تاسو ګورئ چې څپلکې خرڅوي. نو لکه څرنګه مې چې ما مخکې وویلې ژمې ورځ تر بلې په خلاصېدو دی، نو اوړی شروع کېږي. نو اوړي سره طبعا دغه څپلکې ډېرې زیاتې خرڅېږي. نو ده سره هم خبرې اترې کوو چې د اوړي د موسم په داخلېدو سره دوی کار روزګار څه ډول روان دی. السلام علیکم وروره، ستړی مه شئ. السلام علیکم وروره، ښه یې؟ په خیر صحت برابر ده. خوشحاله اوسه، ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله چارې ښې روانې دي؟ شکر د الله احسان، شپه ورځ په خیر تېرېږي. ژوندی اوسې، زیاته مننه. نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. ذبیح الله یم، د لغمان دوکاندار یم، د چابلکې خرڅوم. ذبیح الله جانه څنګه یې؟ شکر د الله احسان. دا راته ووایه چې در باندې ژمی څنګه تېر شو تر دې مهاله پورې؟ شکر دی ښه تېر شو. او دغه د اوړي موسم هم ورځ تر بلې شروع کېږي. څنګه دي د څپلکو سیزن څنګه دی بازارونه؟ بس موږ هم دې له خاطره وړي چې لږ وخت پاتې دی وړي ته موږ هم تازه تازه مالونه راوړي او د لغمان خلکو ته وروسته ته چې دا هم یو خدمت دی چې انشاءالله په ښه ارزانه بیه ورته ورکوو. دا راته ووایه چې اوس خو ډېری څپلکې چې دی په افغانستان کې هم جوړېږي، ننګرهار کې، لغمان کې، کابل کې. افغانستاني پکې شته که نه ټولې پاکستاني دي؟ بل انشاءالله اوس فی الحال خپل افغانستان خود کفا شوی ده او صنعت بخش ډېر پرمختګ کړی دا ټول افغانۍ دي. مخکې د ایران نه راتله، پاکستان نه واردېده، تاجکستان نه، یعنې خارج مملکتو نه واردېده. اوس فی الحال ټول انشاءالله د افغانستان مالونه دي. لکه دلته اوس که د چاپلک کې اوس اسکیچر ده، یو اسکیچر د دوبی مال اصلي ده. اوس دا نور فکر کړه چې کاپي دی افغانستان نه دی. لکه دلته اوس خصوصا په لغمان کې څه جوړېږي؟ دلته اوس په لغمان کې دا چاپلې زوی دا سپلې یعنې د کیفیت هم ښه دی نظر نور ته؟ اسکیچر دی، کاپي اسکیچر دی، اصلي په هرات کې جوړېږي او دا خصوصا دا هم جوړېږي، دا ننګرهار او لغمان کې جوړېږي. یعنې دا هم چې وګورې دومره کمزوري خو نه دی، انشاءالله کار ډېر کوي که نه؟ کار کوي، 2-3 میاشتې کار د دې به اوس قیمت څه وي؟ قیمت د ده چې ټوټل 2,500 روپۍ، 2,500 افغانۍ. یعنې په 1,500 او 200 باندې په پلاستیکي څپلکې هم نه کېږي؟ پلاستیکي څپلکې هم نه کېږي. مخکې د پلاستیکي څپلکې چې پاکستان نه واردېده په 1,500 روپۍ، په 100 روپۍ بدل څپلۍ اوس هم خرڅېږي هماغسې په 1,500 200 باندې. هغې نه په پخپو کې خپې شوشال هم برابروي، شوشه هم برابرېږي او کار هم بله ډېر کوي. خبره کار هم کوي. خوشحاله اوسئ، مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم خوشحاله برکت دې پکې وي. که کوم پیغام لرئ زموږ هېوادوالو ته، ځوانانو ته مهرباني؟ دغه پیغام چې الله دې په افغانستان کې دایمه صلح او همدغه شی امنیت ولري او بل خصوصا چې د خپل چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې د اقتصاد په بخش کې کوشش وکړي چې د اقتصاد په لږ پرمختګ وکړي. همدې هیله ډېر زیات مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. تاسو نه هم
بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو همدغه بازار کې وو او یې بلې راستې ته راغلو چې دلته ټول سبزیجات تر څنګ چې دی میوهجات خرڅېږي نو یو ورور تازه دلته چې دی مالټې لګولي ده سره به مو غږېږو چې دا څومره وخت کېږي دلته دوکانداري کوي او مالټې څنګه دي خرڅېږي که نه خرڅېږي سلامونه وروره ستړی مه شئ وعلیکم السلام ورور جانه ښې زیاته مننه ته ښه انشاءالله په خیر چارې ښې دي شکر د الحمدلله خپله خاص دی خرابي ډېره مننه نوم دې مو راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې پرویز ده د مرکز څخه پرویز وروره ښه انشاءالله جوړې شکر د الحمدلله دا راته ووایه چې درباندې ژمی څنګه تېر شو تر دې مهاله پورې شکر الحمدلله ښه تېر شو ورور جانه ډېر ښه څنګه یې دوکاندارۍ سره مشتریان څنګه دي شکر د استاد بس ښه دی بازارونه ښه دي او تا هم راته ووایه چې څومره وخت کېږي لغمان ښار کې چې دوکانداري کوي مالټې خرڅېږي که نه خرڅېږي او ولا مالټې خو یوازې نن چې هر چی سیزن یې همغه شی لګوو و د مالټې سیزن همدا مالټه لګوو دا راته ووایه مالټه د ننګرهار ده که د لغمان ده نه د بټيکوټ ولې بټيکوټ اوس ختمه اوس د ایران نه راځي دا اوس ایران ده او بیخي وړکۍ نه دي وړي دا خو لال مالټې دا خو وړه ښایي او په څو راځي دا اوس منو دا موږ من تمامي 1500 400 اتیار 1500 او افغانستان کې چې کله به راوځي تقریبا من په 300 400 باندې بیا خلک شکایت کوي دا ګرانه ده وایي بالکل اوس ګوره دونه وړکۍ په 1500 اخلو بالکل دار سره منم حقیقت خبره دا راته ووایه چې روژه هم نږدې ده انشاءالله دې نه بعد به څه کوي بیا خو دا شیان نه خرڅېږي که نه وسندره میوه ده میوهجات بیا ځکه دا لګو 2-3 رقمه شی لګو امرود دا کیله 2-3 شیان لګو ښه ده بیا بیروبات دومره زیات دي که نه چې میوې ته وخت نه پیدا کېږي ټول چکني او سلاطې او اچار یې څنګه واقعیت دی ویلی بالکل روژه خو یو بختوره میاشت ده بېشکه نور ښه انشاءالله الحمدلله خوشحاله اوسئ زیاته مننه که کوم پیغام لرئ څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته زموږ لیدونکو ته مهرباني بس خوشحاله اوسئ وینا مې دغه ده چې ځوانان دې تل خپل درس او تعلیم ووایي او آباد دې همدې هیله کوم آباد اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه الله مې آباد ده خوشحاله اوسئ کور ودان بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو همدغه ښار کې یو او دلته د یو بل ورور دوکان ته راغلو چې دلته ټول خوراکي مواد یا خوراکي اولیه خرڅېږي نو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه روژې ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي نو زموږ اکثره هېوادوال چې دغلته دوکانداري کوي نو اکثره تاسو ګورئ چې خرما وي تر څنګ یې مرباګانې او تاسو موږ سره د چای رنځورونه هم ولیدل چې ماشاءالله سخته زیات بازار ده راغلي دي نو مبارکه میاشت ده ځکه ډېره زیاته په زړه پورې د عبادتونو میاشت ده نو ماشاءالله زموږ د هېوادوالو پکې کارونه هم یو څه ښه دي نو دې ورور سره به خبرې اترې وکړو چې دوی د روژې لپاره کوم ترتیب رانیولی دی او سوداګانو کې خو به کوم تغییرات نه راغلي قاري صاحب السلام علیکم څنګه به شئ وعلیکم السلام محترم خاصې فراری ده خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ته ښه انشاءالله چارې ښې روانې دي الحمدلله بس الله نه راضي استو ډېره مننه نوم دې م راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژنئ نوم ضیاء الرحمن د لغمان ولایت څخه څنګه یې ښه انشاءالله شکر دی الحمدلله بس دی الله رحم دی ډېره مننه ژوندی اوسئ دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه ښار کې چې دوکانداري کوي یاره زموږ نسبت خو ډېر وخت کېږي 25 کاله 20 کاله کېږي خو دلته چې راغلي یاستو یو 3 کاله شو زموږ
تقریبا ټوټل 25 کاله کې 25 کاله موږ دکانداري کوو. دوکان هم نه ونیولې او اوس دا دکان هم نه ویل او مخکې چیرته وای مخکې هلته بره کېږي عمرزی اډه کې هلته یې موږ دکان او دا راته ووایه چې د روژې مبارکه میاشت هم ورځ سره بلې په نږدې کېدو تقریبا ورته ډېرې کمې ورځې پاتې دي خوراکي مواد خو به جګ شوي نه وي بعضې نه انشاءالله دونه نسبت د کال نه سږ ارزاني ډېره ده خو یو دا 2-3 جنسونه دغه وچ حبوبات دغه جګ شوي دي لږ نور انشاءالله ریټونه ښه دي د روژې لپاره خو اکثره د خرماوې ترڅنګ ملایي او دغه بادشاهان دي خرڅېږي څنګه همدا شیان دي او بالکل همدا شیان دي همدا شیان دي مطلب دغه تاسو چې اوس کوم دلته راوړي د خرماوې او ترڅنګ ملایي زیاتره خو پکې افغانستان هم وي که نه خارجي نه ټولې انشاءالله اوس د افغانستان تولیدات زیات دي نسبت د خارج ملکونو نه اکثره د افغانستان تولیدات دي که څه هم ستا په دې برخه کې تجربه هم زیاته ده ستاسو په نظر د دې کیفیتونه څنګه ارزوئ نورو سره مخکې وشي انشاءالله اوس چې ګورو سږ کال چې ګورو هر کال ترقي روانه ده انشاءالله افغانستان کې خو سږ کال نسبت د مالونه ډېر ښه دي انشاءالله تو وګوره د پاکستاني تولیدات لکه ایراني ملایګانې به راتلې سږ کال انشاءالله د افغانستان ملایي جوړه شوې ده ډېر ښایسته ښایسته ترکیبو کې جوړه شوې ده نسبت د ایران نه د کیفیت انشاءالله ښه دی د خپل ملک هیوادوالو نه هم دا غوښتنه ده انشاءالله چې د افغانستان تولیدات باندې هغه وکړي انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ کاري صاحب محترم چې کله دغه روژه شروع شي نو زیاتره دکانداران چې د نرخونه به یو څه جګوي سرغړونه کوي که نه ستا څه پیغام دی څه غوښتل هغوی ته چې باید څه وکړي ځکه زموږ د هیوادوالو چې د اقتصادي وضعیت ډېر کمزور هم دی که نه زموږ امارت اسلامي نه دا غوښتنه ده چې انشاءالله هغوی دا کوشش وکړي چې جګو سویو باندې خلکو باندې دا تجارانو باندې غږ وکړي انشاءالله چې روژه کې موږ خو چا سو ټیټو سویو اغاستو دکانداران سو جګو تجاران باندې غږ وکړي چې د روژه کې نور هم لا نرخونه خو ثابت وساتل شي جګ نشي بس امارت اسلامي نه هم دا غوښتنه ده چې دا پیغام هغه ته ورسول شي چې دا نرخونه ټیټ کړي انشاءالله همدې هیله ډېره مننه خیر سمونه ژوندی اوسئ نو درنو لیدونکو موږ به هم دغه خپرونه همدلته پای ته ورسوو نو په دې هیله چې دغه خپرونه چې تاسو لپاره مو د لغمان ولایت د مهترلام له ښار څخه ثبت کړه په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ